منصور صاحب وایي او زه په مزاج د مینې ښه پوهېږم، زه په مزاج د مینې ښه پوهېږم، تا نه به څرنګه ګیله وکړمه. تا خو ویل چې زه ژوندون یم ستا، تا خو ویل چې زه ژوندون یم ستا، نو په ژوند څنګه باروسه وکړمه. سلامونه نیکې هیلې احترامات او مینه مو ومنئ. زما سره د تراب صاحب یو غزل دی، هیله مو ده چې د خوښې وړ مو وګرځي او لږ څه عبرت ترې حاصل کړئ. چې ویګا دی په کشمیر مخ د لیوانو حملې شوي، بیګا دی په کشمیر مخ د لیوانو حملې شوي، ګزمه دی په پارهو هندي باڼزي او راځي. دا شور ښایي چې چاله د خپل حسن صدقه کړو، دا شور ښایي چې چاله د خپل حسن صدقه کړو، کوڅې ته دي د چم مالت واړه ځي او راځي. اشنا د لونګین سره ما تیغ ګرځوه ځکه بوی شوي رقیبان د شپې شکاڼه ځي او راځي. او چې څوک دی پر اوږو د محبت لاسونه اچوي، هم دې پستو لاسونو کې چاړه ځي او راځي. سپوږمۍ د احتجاج لمن کې بیا سترې راغونډ کړ، په شین کمیس سپین ستوري راڼځي او راځي. راځه ملالې بیا شنه لپټه تاو که د ملا نه، تر څنګه د میوند زلمي کاڼه ځي او راځي. دا تراب صاحب یو بل غزل دی چې او تور چوپک چاړه او توره مې تر ملا ده، او زه سینګار یم په سینګار د ازادۍ. نه اکبر شته نه ایوب شته او نه ملاله، لا یې پالمه یادګار د ازادۍ. شاه حسین که شاه زمان که شاه اشرف و، واړه تلي دي په لار د ازادۍ. شاه شجاع کارمل سکو که ګوت تیمور و، دا وهلي دي ازار د ازادۍ. وږی تږی ویني ویني پر هر حیم، چې ولاړ یم په قطار د ازادۍ. مجاهده قهرمانه پر ما راشه، ستا د پښو ګرد او غبار د ازادۍ. که مې سلزلې ستایلې بیا هم کم دي، زړېدلې چې په دار د ازادۍ. 100 او 100 نه دي ترابه، ته به ستایې کوم شاهکار د ازادۍ، ته به ستایې کوم شاهکار د ازادۍ. د منصور صاحب یو دو بیت دی چې او نور مې د ژوند د خمریز غوندې تاثیر وباسه، نور مې د ژوند د خمریز غوندې تاثیر وباسه، یا مې حلال که یا مې غاړې نه زنځیر وباسه. نور مې د ژوند د خمریز غوندې تاثیر وباسه، یا مې حلال که یا مې غاړې نه زنځیر وباسه. وای شریفي صاحب چې ورشه د کړس کړس خندا یو ځلې په خوا کې وکړه، ورشه د کړس کړس خندا یو ځلې په خوا کې وکړه، او چېرته د خولې نه خو خبره د ضمیر وباسه، چېرته د خولې نه خو خبره د ضمیر وباسه. ډېره مننه.